السلام علیکم ګرانو ملګرو. ویلې کېږي چې استازو خپل کلاس کې ناستو شاګردانو ته په بورډ باندې یوه کرښه راښکله او د شاګردانو نه یې دا پوښتنه وکړه چې دې کرښې ته لاس لګولو نه بغیر دا کرښه رالنډه کړئ. شاګردانو ته دا سوال عجیبه غوندې ولګېدو، حیرانه پاتې شول او دا سوچ یې کولو چې دې کرښې ته بغیر د لاس لګولو نه به دا څنګه رالنډېږي. لږه شېبه وروسته استاز د هغې سره خواته یوه بله کرښه راښکله او بیا یې د شاګردانو نه دا پوښتنه وکړه چې په دې دواړو کرښو کې کومه یوه کرښه لنډه ده. نو شاګردانو بغیر د څه سوچ کولو نه دا جواب ورکړو چې په دې کې د وړومبۍ راښکلې شوې کرښه چې ده دا لنډه ده. نو ګرانو ملګرو، ګرانو دوستانو، دلته د استاد د دې قیسې را جوړولو یا د دې کوېسچن سوال کولو څه مقصد و؟ نو د استاد دا مقصد و چې چاته بغیر د څه نقصان رسولو، په چا باندې بې ځایه د تنقید کولو، په چا پسې د خبرو کولو یا د چا سره د حسد ساتلو نه بغیر که مونږ د خپل مقصد دپاره یو پراپر محنت، یو مناسب محنت او مسلسل جهد و جهد شروع کړو، نو ډېره زر ده چې چا څه مقام موندلی د هغې نه به مونږ ښه مقام ومومو. خو که د دې په ځای مونږ په چا باندې تنقید شروع کړو یا چا ته نقصان شروع کړو، نو خپل نقصان کولو نه بغیر مونږ د هېڅ چا څه نشو کولی او چا چې څه مقام موندلی هغه به د هغوی وي او مونږ به ورسره خپل مقام چې دی هغه وبایلو. نو ګرانو